سلامونه دوستانو د پی ایف جی تکنیک چینل ته بیا ښه راغلاست. الله دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو نن د دغو دوستانو څو جوابونه چې دوی ویل چې موږ پوسټ کوو او پوسټ کې موږ غواړو چې بعضې خلکو ته ښکاره شي یا ګل کوو یا مثلا زه پوسټ ته لکه تاسو یو شی پوسټ کوئ په دې کې ویډیو لیکلي او که تصویري تاسو کله پوسټ کوئ تاسو ته زه لږ انفارمیشن پکې در کوم دی چې ته به لاړ شئ اندازه د پوسټ ځای ده. دلته دوستانو که تاسو وګورئ زما دا آنلاین می که چېرته تاسو پبلیک وئ ټول خلکو ته ښکارېږي ستاسو پوسټ، که چېرته یې پرنټ وئ پرنټ ته ښکارېږي، که چېرته وغواړئ چې چاته ونه ښودل شي نو خلک به دلته ټک مارک کړي. هغه مخکې ویډیو کې ماته ښودلي وو دا رقم نو هغه چاته بیا نه ښودل کېږي. صحیح دی. مثلا که تاسو نه غواړئ ونه ښودل شي نو دلته به یې ټک مارک کړي. ښه او اوس څنګه کولی شو مثلا موږ یو پوسټ وکړو. فرض کړه مثلا زه یو پوسټ راخلم د ویډیو باندې به کلیک وکړم. زه به یو شی راوړم دا تصویر به راوړم سمه ده. دا تصویر هم چې راواغسته تاسو ته اوس دلته ښیي مثلا فرینډ ټو فرینډ. صحیح دی. تاسو که غواړئ پبلیک هر چاته ښکاره شي دا به ووایي، که غواړئ دوستانو ته ښکاره شي دا به ووایي، که وغواړئ چې بعضې دوستانو ته ښکاره نه شي دا به ووایي او هغه به دلته داسې ټیک مارک کړئ چې دغه دوستانو ته زما پوسټ ښکاره نه شي. دا په دې طریقه. اوس راځو دوستانو پوسټ سره یو څو شیزونه زه په کومه چې تاسو پوسټ غواړئ چې همیشه چې پوسټ کوئ یو څو شیزونه ډېر مهم دي. مثلا ایډیټ کول، مثلا دلته که راشئ تاسو ته وایي البوم، تاسو غواړئ کوم البوم ته دا پوسټ اچوئ، که غواړئ نوی البوم کریټ کړئ دا به دې په نوی البوم کریټ کوئ چې هغه بند کړئ لیکي مثلا بند یا پبلیک او بعضې مثلا که غواړئ چې بند یې کړئ نو دا آخري آنلاین مې ووایي، او که چېرته غواړئ چې هر چا ته ښکاره شي دا ووایي، که چېرته دوستانو ته دا په همدې شکل لکه دا نور چې تاسو ته مه وښوته دې رقم باندې کولی شئ تاسو یو فولډر جوړ کړئ. فولډر کې عکسونه واچوئ، ویډیوګانې چې هر څه اچوئ او خپل پې چاته بیا نه ښودل کېږي. دا دې کې چې کولی شئ تاسو نوم ورکړئ، مثلا داسې یو رقم چې هر څه نوم غواړئ ورکړئ تاسو کولی شئ فولډر جوړ کړئ، فولډر ته تصویر اپلوډ کړئ، هغه بیا هېڅ چاته نه ښکاره کېږي. که تاسو غواړئ ازاد یې هغه کوئ نو تاسو کولی شئ پبلیک کې وایي، پبلیک کې هر چاته ښکاري. او که چېرته آنلاین مې ووایي نو نه شئ کولی. تاسو پوسټ هم وکړئ، فیسبوک کې عکسونه هم واچوئ څوک یې نه شي کتلی نو کولی شئ تاسو یو فولډر انتخاب کړئ، فولډر کې هغه عکسونه واچوئ. دا شو د دې. بل راځو دوستانو دې کې ایډیټ ته. ایډیټ باندې که تاسو کلیک وکړئ په دې باندې دلته تاسو ته مختلف اپشنونه درکوي. مثلا فرض کړه دا دی دې کې تاسو کولی شئ لیکل وکړئ، مثلا دا رقم یا یو شی پاک کړئ که تاسو وینئ رنګ هم کولی شئ چینج کړئ. دا رقم دې باندې کولی شئ دلته پاک کړئ یا مثلا لیکئ دا رقم په دې باندې کولی شئ دوستانو تاسو یو شی ولیکئ. مثلا که غواړئ تاسو یو ټیسټ ولیکئ دا رقم دلته کولی شئ تاسو یو ټیسټ انتخاب کړئ. فرض کړه ما دا ولیکئ. کولی شئ رنګ هم دا رقم ورته انتخاب کړئ، دې باندې به کلیک وکړئ. دلته رنګ هم کولی شئ تاسو انتخاب کړئ، کوم چې غږ دی ټیسټ کولی شئ ټیسټ هم کېږدئ. او تاسو کولی شئ دې نه یو نشان هم ورته انتخاب کړئ. مثلا زه غواړم چې انتخاب دا مثلا د افغانستان بیرغ هغه باندې یا مثلا داسې د پښتو هغه باندې کولی شئ مثال په طور دا رقم کولی شئ. ډېر ښه اپشنونه لري تاسو کوئ دا تاسو ته فري درکوي. چې مثلا دا رقم کولی شئ کالر شاته چینج کړئ یا په دې رقم باندې ډېر مختلف هغه لري. بس ډن به ووایي. مثلا دا رقم تاسو کولی شئ دا ډن کړئ، که غواړئ بیا هم چې پکې اضافه کړئ تاسو شاته بېرته باک تللی شئ. مثلا دلته باک لاړ شئ او دوستانو تاسو کولی شئ دا پوسټ ما بیا ډیلیټ کړل سره بیا راولم. ښه دوستانو دې کې مثلا که تاسو وګورئ البوم دی که نه، که دې البوم باندې کلیک وکړئ او یا چېرته شیر باندې ووایي تاسو ته کولی شئ دا پوسټ په سټوري کې هم شیر کړئ. دا که سټوري کې شیر کوئ دا ورسره ووایي، او که چېرته صرف په فیسبوک باندې صرف شیر کوئ دا ووایي. سټوري کې هم تاسو دلته ښیي چې کومو دوستانو ته ښکاره شي کومو ته نه شي ښکاره، او په پرنټ کې هم دلته ورته ښیي چې کومو دوستانو ته ښکاره شي کومو ته نه شي. ډېره اسانه طریقه باندې پوسټ کېږي.
ښه دا ایډیټ کې تر اوسه ماته خو دوستانو د څو شیزونه مانه پاتې شو. مثلا تاسو کولی شئ دوستان ټچ کړئ، که غواړئ ټچ ووایي نو دا ځای به کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ په دې عکس باندې کلیک وکړئ، دلته کوم دوستان غواړئ تاسو دې عکس سره ټچ کړئ. او دوستانو تاسو کولی شئ دې چې مختلف رنګونه انتخاب کړئ ورته. مثلا تر اوسه ما یو انتخاب کړ دا رقم. مثلا کولی شئ تاسو لیک هم ورسره وکړئ، که غواړئ لیک وکړئ په دې به کلیک وکړئ. لیک هم صحیح ده. دلته اقدام رنګ هم چینجولی شئ، دې ځینې کولی شئ په دې باندې کلیک وکړئ، دې ځینې کولی شئ رنګ هم چینج کړئ او دا خط سره خواته وړئ هملته یې کېښودلی هم شئ. دې ځینې کولی شئ یو لکه دا بعضې کارټونان غوندې یو شی بل شی دا شیزونه هم کولی شئ ورسره وکړئ. مثلا زه دا لایک راخلم، په طور دا رقم دا یو کار ښه نه ده چې لږ وړوکی کېږي نه دوستانو، نور ډېر ښه صحیح سیستم لري. کولی شئ دې باندې کلیک وکړئ، همداسې درته وړي چې څه شی تاسو وغواړئ ډایرکټ درته ښکوي. دې رقم زه کوم صحیح دی. تاسو کولی شئ ډن یې کړئ. دا خو مې درته وښوده، تاسو کولی شئ دې نه رنګ انتخاب کړئ. مثلا فرض کړئ یو شی نه غواړئ چې چاته ښکاره شي، مثلا دا زه یو شی درته اخلم مثال په طور دا هغه باید ښکاره نه شي. دا خاني که تاسو وینئ دا رقم بس ډن کړئ پوسټ. اوس به تاسو وینئ چې شیر شو. اوس که غواړئ دې کې تاسو آپشن درکړي، که تاسو غواړئ په سټوري کې شته وي، سټوري کې یعنې مسیج کې څه شیر کېږي، او که په نوټبوک کې کولی شئ دواړه کې یوې کې تاسو خپله زه په دواړو کې کوم. مثلا دا رقم کولی شئ سړی په دواړو کې شیر کړي برسېږي. بس دومره دوستانو، الله دې وکړي چې ویډیو خوښ شوي که خوښه شوي مې لایک او خپل نظر لاندې وکړئ. که کومه پوښتنه سوال لرئ لاندې ولیکئ، ویډیو سره شیر کړئ. که زموږ چینل ته نه یې لایک کړی حتما سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو په الله سپارم.